د یو داسې وظیفه را که دا وظیفه راونیسئ نو الله جل شانه به دې د ګناهونو نه بالکل نفرت پیدا کړي او د نیکو کارونو سره به بالکل شوق پیدا شي. یعنی که یو انسان په نارواو کارونو کې اخته شوی دی، د حق لارې نه اوښتی دی، ګناهونه ترې په کثرت سره کېږي، که هغه هم د لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه شروع وکړي نو انشاء الله چې د دې آیات مبارک د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د شیطان د حملو نه محفوظ ساتي او د هر قسم ګناه نه به کوم دی الله جل شانه محفوظ ساتي. زموږ عزتمندو نن درته یو داسې زبردست جمله خیمه، کله چې دا جمله ده لا حول ولا قوة الا بالله، کله چې دا وظیفه تاسو شروع وکړئ د دې وظیفې فواید او برکات خو ډېر انتهایی زیات دي. دا حد نه سیوا دي که زه د دې په فضایل او برکات بس شروع وشم لیکن وخت به ختم شي، لیکن د دې فضایل او دا کم برکات چې دي هغه برکات به د دې ختم نشي. لا حول ولا قوة الا بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته څو څیزونه د الله جل شانه د عرش نه په خاص طور باندې ورکړل شوی دي، نو په هغې کې یو لا حول ولا قوة الا بالله دغه چې کوم دی جمله پکې هم ده. دا د دې په احادیث مبارکو کې ډېر لوی فضایل او ډېر لوی چې کوم دی برکات راغلي دي. لا حول ولا قوة الا بالله بالخصوص هغه انسان چې د هغو نه ګناهونه په کثرت سره کېږي او هغه یو انسان چې هغه عبادت طرف ته شوق نه کېږي، د هغه منځ ته شوق نه کېږي، د نورو نیکو اعمالو افعالو طرف ته شوق نه کېږي، نو که یو انسان په ناروا کارونو کې اخته شوی وي او دې د لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه راونیسي نو الله تعالی به هغه د ناروا کارونه وساتي او الله جل شانه به د ده د نیکو اعمالو افعالو سره شوق پیدا کړي. نو راځئ محترمو، دا وظیفه چې ده دا وظیفه انتهایی مفیده وظیفه را او د وظیفې کولو طریقه دا ده چې دا به په کثرت سره وي، یعنی په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې د ستا په خولې باندې لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه شروع وي. انشاء الله د دې وظیفې یو چې کوم دی برکت دا هم دی، کوم یو انسان چې دا وظیفه په کثرت سره کوي ډېرې کوي هغه کس باندې د شیطان وس نه رسي، شیطان هغه ته نږدې قدرې خوم نشي راتللی. نو محترمو یو ډیره زبردست او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی، بالکل هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي، خپله هم کولی شئ. که ستاسو نور یاران دوستان وي د هغوی ته هم دا وظیفه ښولی شئ چې هغوی هم د دغو د عباداتو طرف ته شوق پیدا شي او د غلطو ناروا کارونو چې کوم دی هغه نفرت پیدا شي.